الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، یوه خبره چې مسلسل تبلیغ، مسلسل علمی تبلیغ او مسلسل علمی کاروان روان دی او مسلسل مدارسی فضلا فارغی طالبان دی، خو بیا هم علمی ماحول نه رامنځته کېږي. نه په اختلاف کې علمی ماحول سته، نه په کتاب کتنه کې علمی ماحول سته، نه په لوړ همتي کې علمی ماحول سته. څه وجې دي؟ دا هم یو د بنیادي بحثونو نه دی د مطالعې په باب کې. علمي پستي ولې را روانه ده؟ ولې علمي زوال را روان دی؟ هر شی ترقي کوي او یو علم موږ داسې خلک نه لرو چې هغه علمي لوړ، ډېر خلک نه لرو چې علمي لوړ کار وکړي. د دې بنیادي وجه څه ده؟ هر کال چې زموږ فضلا فارغه کېږي د هغو ضرورت دې ته وي چې واړه کتابونه برته سم، یعنی چې دوی ویلي چې نحوه سمه کړي، نحوي میر سم کړي، هدایت النحوه سمه کړي، جامع سمه کړي، عبارت سم کړي، عبارت لا غلط ویل کېږي. بنیادي وجوهات د دې څه دي؟ د دې ډېرې وجې دي. نن زه فقط دوو وجوهاتو ته اشاره کوم او دا ډېرې بنیادي دي او الله پاک دې توفیق موږ ته یې راکړي او نور خلکو ته چې د هغه خطاوي، چې کومې خطاوي زموږ دي، دا اصلاح کړي. اوله لو بنیادي وجه د دې علمي تنزل ده. دا علمي طبقه په خپله د کم همتۍ درس ورکوي. یوه بنیادي وجه دا ده چې استاز طبقه، علمي طبقه، هغه طالبانو ته د کم همتۍ درس ورکوي. طالب که د عربي کتاب رانیولی و، استاز دا ورته وایي چې دا ستا د استعداد لوړ دی. که روح المانی رانیولی و طالب په خامسه کې، په سادسه کې، استاز حتما دا ورته وایي چې دا ستا د استعداد لوړ دی، دا مه ګوره، دا شان ستا د استعدادو لوړ دی. حتی ملایانو ته وایي چې اوس د دې وخت نه دی، دا استعداد اوس دونه لوړ نه دی چې سړی روح المانی وګوري. دا فلسفه سل په سله کې غلطه ده، دا فلسفه سل په سله کې خطا ده. دا درس د کم همتۍ دی چې کله په دنیا کې یو کار یو وار وسو، بیا هغه کار هر وخت ممکن دی چې وسي، چې کله هغه کار د انبیاو د نبوت او د دغه شي سره تعلق نه لري، هغه بیا ممکن دی. یعنی حفظ لنډ زه داسې وایم، زه دا تعبیر داسې پیش کړم چې الله رب العزت چې د کم وخت څخه آدم علیه السلام پیدا کړی دی، چې نوعه د بني آدم پیدا سوې ده، لکه څنګه چې په انسان کې د نروالي قوت یې دی او د هغه رقم په زنانه کې د هغه د زنانوالي قوت یې دی او د دې در مابین د توالد او د تناسل کم قوت یې دی. دا د آدم علیه السلام تر دې وسه پورې نه ده ختمه سوې. دا رقم انسان چې د کمې زمانې څخه پیدا دی، کم استعدادات الله رب العزت پکې ایښي دي، تر اوسه لا باقي پاتې دي. انسان کې استعداد د سترګو سته چې انسان ویني، نو تر اوسه آیا دا استعداد ختم شوی دی د انسانانو؟ په انسان کې قوت د گویایي سته، نو آیا دا ختم شوی دی؟ په انسان کې قوت د حفظ سته، دام نه دی ختم. په انسان کې قوت د پوهې سته، دام نه دی ختم. دا استعدادونه ختم نه دي. په هر زمانه کې هر څومره با استعداد او هر څومره کیز انسان، دا ممکن دی پیدا کیږي، وجود لري. نو دا درس خلکو ته ورکول چې اوس د دې استعداد نه دی، دا یوه بنیادي وجه ده د علمي تنزل. د دې لپاره به زه یو لنډه خبره درته وکړم. یعنی ګورئ، کافران چې د رب العالمین په دښمني اخته دي، هغوی دومره ترقي وکړه په ساینسي دنیا کې چې هغوی اوسپنې والوزولې، هغوی سپوږمۍ ته وختل، هغه په فضا کې د اوسېدلو اراده لري. هغه په دا اوس راتلونکې زمانه کې زه چې د ملګرو سره کله کله ګپه کوم، ورته وایم چې 100 کاله بعد به د مځکې بادشاهي ټوله د پښتنو وي، دونه ترقي به راغلي. وجه بیا دا چې دا نور قومونه به فضا ته ختلي، وجه به دا چې دا نور قومونه به چیرې په فضا کې. خلک د ډېرې ترقۍ په سوچ کې دي، لا نه ده راغلې. نو اوس زه مختصرا دا درته وایم چې ګوره،
رب العالمین خپلو دښمنانو ته دونه ترقي ورکړه چې هغه په فضا کې ګرځي، هغه طیارې یې جوړې کړې په هوا کې ګرځي. نو الله پاک جل جلاله ته معاذ الله بل شی نسو پاته، خالي علمي پستې الله پاک خالي خپل صفت پر شا بیایي، نورګر شا پر مخ بیایي، یوازې علم پر شا بیایي. دا نه ولا که عقل مني دا فلسفه نه نقل مني. علم هم کېدلی سي، ترقي هم کېدلی سي، هر څونه بلندۍ ته انسان رسېدلی سي په دې علم کې. وجه دا ده چې درس د کم همتۍ ورکېږي خلکو ته، تیزو خلکو ته د کم همتۍ درس روان دی. او دا به زه یوه بله خبره درته وکړم چې زموږ په معاشره کې چې زما د انسانانو سره کوم تعلق راغلی دی، 14 کاله یا 14 کاله ما درسن د طالبانو سره د طالبانو په اندرون کې ګزاره کړې ده. په هرو 15 طالبانو کې یو دا رقم طالب سته چې پر هغه سړی کار وکړي، هغه د پاکستان د پوزیشن وړلو استعداد لري. دا طالب هر څومره حفظ هم لري، دا طالب هر څونه فهم هم لري، دا طالب چې د ده د استعداد مطابق دی کار کوي، هر څونه مطالعه کولی شي. خو دا طالب ته د دې طالب استعداد هغه صرف پر دې لګېدلی دی چې دی د مدرسې له د پاکستان یا د بلوچستان پوزیشن راوړي، مدرسې ته نوم ورکړي. هغه 15 کاله بعد د ده د دماغ د خرابېدو هم سبب وګرځېږي او یوه علمي ترقي هم یوه هم لاسته نه راوړي. یوه بنیادي وجه خو یې دا ده. او دویمه بنیادي وجه یې دا ده چې علمي مراکز د غیر علمي خلکو په لاس کې دي. علمي مراکز د غیر علمي خلکو په لاس کې. څنګه؟ ګوره علم چې علمي کار چې کېږي دا د درو ځایونو څخه کېږي. یا خو به علمي کار د منبر نه کېږي، یا به علمي کار د درسګاه نه کېږي، یا به علمي کار د مکتبې نه ترقي اخلي. ځکه خلک چې ښه کتابونه رانیسي نو خو مکتبې ته به ورځي، خلک چې ښه شیان زده کوي نو خو د استاز نه بې زده کوي، یا خلک چې یو علمي جلسه وي نو خلک به علمي کتابونه بیا د هغو به ورته پام کېږي. په علمي جلسه کې د مدرسو خلک هغه څوک راغواړي چې عوام راجلب کړي. علمي خلک مدرسو ته نه راغواړي جلسو ته، چې هغه یو علمي فضا او علمي او ګورئ هغه خواره کوي چې تقریر وکړي چې ډېر ولاړ شي نو خطبات حکیم الامت ته ورسېږي یا معرف القرآن ته ورسېږي. بس نو هغه معرف القرآن دی چاپېږي په پاکستان کې در 10 له ډېرو مکتبو چاپ کړی. نو صحیح دی، نو ته غواړې چې دعوت د معرف القرآن ورکې او بیا غواړې چې خلک تفسیر قرطبي وګوري، دا فلسفه نه عقل مني نه نقل مني. چې د دې ځایه څه تا کومه حواله ورکړه سامعین هغه دماغ اخلي، ځي د هغه کتاب پوښتنه کوي هغه رانیسي. که چیرې تا دلته د معجم البلدان حواله ورکې، ته دلته د فوات الوفیات حواله ورکې، ته دلته د الوافي حواله ورکې، ته دلته د وفیات الاعیان حواله ورکې، ته دلته د درر کامناز نه خبرې بیان کړې، ته دلته د ارشاد العریب نه خبرې بیان کړې، لازما خبره ده دا طالب چې ځي دا په مکتبه کې هغه پوښتنه کوي. او دا رقم د درسګاه خو مې په اول صورت کې تیر شو، او دریم د مکتبې څه، نو یا د منبر څه دی، یا د درسګاه څه دی، یا د مکتبې څه دی. مکتبه خو تجارتي ځای دی. مکتبه هغه کتاب راوړي کوم کتاب چې ډېر وځي، نو کوم کتاب چې نه وځي نو مکتبه خو لیونی نه ده چې هغه کتاب راوړي. او وځي هغه کتاب چې پوښتنه یې کېږي، او پوښتنه یې هغه وخت کېږي چې دا کتاب یا په درسګاه کې د استاد لخوا طالب ته ښوول شوی، یا په جلسه کې د راغلي میلمه لخوا طالبانو ته ښوول شوی چې په دا کتاب کې پلانۍ علمي خبره ده، پلانۍ علمي خبره ده، پلانۍ خبره. نو چې نه په جلسه کې علمي خبره شته، نه د درسګاه څه د همت درس ته ښه کتابونه شته، نو مکتبه به یې د کومې خوا راوړي. بلکې زه د دې نو در معلومه شوه چې څو بنیادي وجوهات دي. دوې، زه بیا یوه بله خبره کوم. څو وجوهات دي؟ دوې وجوهات دي. یوه وجه خو دا ده چې په علمي مراکزو کې د همتۍ درس ورکول کېږي خپلو با استعداده خلکو ته. او دویم دا دی چې علمي مراکز د غیر علمي خلکو په لاس کې دي. نه په جلسه کې علمي سړی، نه په درسګاه کې علمي خلک دا رقم دي چې هغه علمي دغه ورکړي هغه درس، او نه مکتبه هغه کتابونه راوړي چې د هغو سره علمي یو ماحول او علمي دنیا او علمي فضا خپره شي. دغه وجه زه د دې په ذیل کې یوه بله خبره درته کوم. ته چې کله کتاب پیدا کوي نو څنګه به پیدا کوي؟ یو کتاب نه پیدا کېږي. دا مې د مکتبه تجارتي مرکز دی. نو چې یو کتاب نه پیدا کېږي، دا رقم ما ډېر کتابونه پیدا کړي دي. چې یو کتاب نه پیدا کېږي نو تی به دی کوي 10 ملګري، 12 ملګري، 15 ملګري یاست. دا به داسې کوي یو وار به یو مکتبې له ورسئ، ته فرض که قیمت الزمن
دا په مکتبو کې نشته. قیمت الزمن خو اوس ډېر چاپ دی، ځکه دا د عبدالفتاح ابوغده رحمه الله کتاب دی. زه بل کتاب درشم، استجلاب ارتقاء الغرف بحب اقرباء الرسول وذوي الشرف. دا کتاب د خلکو ته نه دی معلوم، ستا هم نه. څه؟ استجلاب ارتقاء الغرف بحب اقرباء الرسول وذوي الشرف د علامه سخاوي رحمه الله کتاب. دا کتاب نشته. ته غواړې دا کتاب راسي، پاکستاني چاپ سي او موږ ته ورسېږي، نو ته چې 15 ملګري یاست، نو یوه ورځ یو مکتبې له ورسئ، پوښتنه وکړي دا کتاب شته؟ نوم یې لیکلی ورکړه یا نشته. بله ورځ بل ورسئ مکتبې ته، چې په بازار کې 15 مکتبې دي، 15 سره ولاړ شئ. چې په کوټه کې کم شناخته لري هغو ته ټلیفونونه ور وکړئ، بیا د هغه طریقه ور وښیئ د هغه رقم دي. چې په کراچۍ کې کم لري بیا دغه دا چې ته یو پوښتنه وکړي، دا مکتبه د بلې مکتبې سره پوښتنه کوي، هغه د بلې سره کوي، هغه یې د بلې سره کوي، دستي دا پوښتنه دستي سره کېږي. د دې کتاب ګراک شته، دا کتاب چاپېږي، دا بازار ته هم دستي راځي. ځکه مکتبه څه شي ده؟ تجارتي مرکز دی. تجارتي مرکز هغه شی راوړي چې ګراک لري. نو کله یو کتاب نه پیدا کېږي، په دې ځایل کې دا خبره مور سره راغله، چې کله یو کتاب نه پیدا کېږي، نو د پیدا کولو طریقه یې بیا څنګه شوه؟ په پوه شواست؟ نو که موږ د علو همت درس واخلو او موږ په دې خبره به د هېچا نه خطاوځو چې په تا کې د دې استعداد نشته. دا خبره په سله کې غلطه ده. په تا کې د هر شي استعداد شته، ته هر څوک جوړېدلی شي. ته چې کوم علما تېر شوي دي، ته کوم عالم وغواړې ته هغه جوړېدلی شي. ته هم ذهبي جوړېدلی شي، ته هم ابن تیمیه جوړېدلی شي، ته هم علامه کشمیري جوړېدلی شي، ته هم علامه حسین احمد مدني جوړېدلی شي. خو دونه فرق به مې د زمانې فرق به هغه به د خپلې زمانې کشمیري، هغه رتبه به هغه دغه به هغه د زمانې هغه چې دته الله په عمل کومه دغه ورکړی د هغه د نور چې ته مطالعه وکړې، ته هم هر څوک جوړېدلی شي. صحیح ده؟ عند الله او عند الناس یا د تقوا او د دې شي فرق به خود وي، د زمانې د شوالي او مطلب چې د انسانانو په طریقه هغه به خود وي. خو ته یو داسې سړی جوړېدلی سي چې داسې مقتدا سي چې مشار الیه بالبنان سي او خلک وروسي. په پوه شواست؟ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.